حضرت امام صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کله امام یوسف صاحب د ده په مشرانو شاګردانو کې له هغه کم تعمق فی العلم څخه فارغېدی او د رخصتۍ په وخت کې بیا ده ته څه وصیتونه کړي دي، له هغو څخه به محدود او معدود یو څو وصیتونه تاسو ته پیش کړو او ډیر ګټور دي او په هر یوه کې ډیر حکمتونه دي. یو دا ده، ورته ویې فرمایل 41 وصیت ته کنې په دې کې ده ورته وصیتونه 100 وصیتونه کړي دي. 41 وصیت دا و: اذا دخلت بلدة فيها اهل العلم فلا تتخذها لنفسك. چې کله ته یو ښار ته ورسې، یو کلي ته ورسې، نو بیا په دې کلي او په دې ښار او په دې وطن کې ټول عزت ځان ته مه غواړه چې دلته نو هغه معزز تر ټولو خلکو ته ورپېښ شي، بلکې ځان به داسې بولې بل کن کواحد من اهلهم. ځان داسې بوله لکه ته چې د دې کلي او د دې دیار او د دې وطن یو کس یې، یو عام کس یې. دا 2 کاله تخصص یا تعمق فی الفقه چې تا حاصل کوي، یقینا تکلیفونه دي، استادانو ولیدل، مدرسې ولیدل، او ستاسو د کور چې کم ضرورتونه ول او کم تکلیفونه ول هغه دې ټول تیر کړل، خو ته به ځان داسې نه محسوسوې په دې وطن کې چې بس هم زه یم، بل څوک نسته، یو عام کس به ځان محسوبوې. یو وصیت یې دا و. 2 وصیت یې دا و، 43 وصیت ته: ولا تفتی وان استفتوک فی المسائل. فتوا مه ورکوه که څه هم خلک له تا څخه فتوا غواړي په حضور د علماو د هغه بلد کې، د هغه ښار کې، د هغه وطن کې، د هغه کلي کې کله تا خلک استفتا وکړي هم فتوا مه ورکوه، ځان داسې زر زر مه راښکاره کوه، ځکه په دې هر ښار او په دې هر وطن او په دې هر کلي کې نور ډېر خلک شته. خو بیا هم 3 وصیت یې دا و: اول خو چاته فتوا مه ورکوه په حضور د علماو د هغه بلد کې، د هغه ښار او د وطن کې. 3 وصیت یې دا و: ولا تناقشهم فی المناظرات. ګوره له علماو سره مناقشه په مناظره کې مه کوه، له خلکو سره، له علماو د هغه ښار سره مناظره مه کوه چې ما خو 2 کاله تعمق فی الفقه حاصل کړی ده، اوس نو چې په دې کلي او په دې وطن کې کوم علما دي هغه په مسایلو باندې نه پوهېږي، هر څوک په پلانکۍ مسله کې مناظره غواړي خو زه حاضر یم. دا مه کوه. دا مناظره خو د اهل علم تر مابین د دې لپاره وي چې په هغه کې احقاق د ما هو الحق وسي، تبیین د حق وسي، خو لیکن کله کله داسې وي چې هغه مفسي تباغض و، حسد و، بدبینی و، کین و، بیله دی چې احقاق د ما هو الحق وي، د انسان رسوایی پکښې وسي. د علماو د هغه ښار سره د مناظرې کوشش مه کوه، ځکه بیا د انسان حیثیت پکښې پورته کېږي، خپل حیثیت دغه ارزښت چې ته کم لرې، د الله په نزد باندې چې ستا کم حیثیت ته، د الله د پیغمبر په نزد چې ستا کم حیثیت ته، دا له علماو سره په مناظره د خپل حیثیت چې احقاق د ما هو الحق دی هم مقصد نه وي، مه یې ضایع کوه. او بل وصیت یې دا و: ولا تذکر لهم شیئا الا عن دلیل واضح. که چیرې بیا هم د کم وطن د علماو تر مابین له تا څخه سوال وسو، یو استفتا در څخه وپوښتل سو، اول خو فتوا مه ورکوه، که دې ورکوله یو واضح دلیل ورته پیش کړه چې د هغه وطن ټول علما په هغه باندې قناعت وکړي. له دغو نصیحتونو او له دغو وصیتونو څخه که موږ تاسو کار واخلو، یقینا د آینده زندگی به د انسان په سهولت وي. 44 وصیت دا و: 44 وصیت یې دا و: ولا تذکر لهم شیئا الا عن دلیل واضح. که چیرې بیا هم د کم وطن د علماو تر مابین له تا څخه سوال وسو، یو استفتا در څخه وپوښتل سو، اول خو فتوا مه ورکوه، که دې ورکوله یو واضح دلیل ورته پیش کړه چې د هغه وطن ټول علما په هغه باندې قناعت وکړي. له دغو نصیحتونو او له دغو وصیتونو څخه که موږ تاسو کار واخلو، یقینا د آینده زندگی به د انسان په سهولت وي. 45 وصیت
ولا تطعن في اساتذتهم فانهم يطعنون فيك د کم وطن ته چې ته ورپېښ سي ورسي د علماو پر استادانو باندې مه لګېږه، انتقادونه مه کوه، ځکه بیا ستا حیثیت کمیږي، خلک په تا باندې طعنونه وایي، بیا چې دا خدای در کړی کم حیثیت تو له مدرسې څخه چې ته تلې دغه حیثیت به دې بیا نه وي. د علماو پر اساتذو باندې مه لګېږه او پر هغو انتقادونه مه کوه. دغه یو څو وصیتونه خو صرف اړوند د دې دي چې ته هر ځای ته ورسي د هغې علاقې له علماو سره چلند به دې څه وي، هم د هدایات په نظر کې نیول، له دوی سره مناظره نه کول، د دوی د اساتذو توهین نه کول، پر هغو انتقاد نه کول، او د دوی په حضور کې هرې سوال او هرې فتوا ته جواب نه ورکول. بیا که جواب یې هغه له یو واضح دلیل سره وي، دلته د انسان حیثیت ساتل کیږي، هغه ورکړل سوی چې کم عظمت ته هغه پر ځای ساتل کیږي، بلکې هغه ته نوره ترقي ورکول کیږي. دا خو هغه وصیتونه وو. شپږ څلوېښتم وصیت د حضرت امام صاحب و حضرت امام یوسف صاحب ته همدا و: وکن لله فی سرک کما انت له فی علانیتک. د الله لپاره په پټه کې داسې څه لکه په ښکاره کې، هر څه چې کوې هغه د الله جل شانه لپاره کوه، په هره مسله کې، په هره مطالعه کې، په هره خبره کې، له هر چا سره چې ملاقات لري ته باید هر څه دی پټ او ښکاره، نیت او عمل دا د سره موافق وي او سره یو وي. ځکه وجه دا ده: ولا يصلح امر العلم الا بان تجعل سره كعلانيته. ګوره د علم تقاضا به هلته پوره کیږي چې ستا سر او علانیه دا دواړه سره برابر وي، نیت دې هم د الله لپاره وي، عمل دې هم د الله لپاره وي. خلاصه دا ده: څونه جملې په علم کې، څونه بابونه په علم کې، څونه پرمختګ چې تا کړی د هغه ټول په ځان کې عملي وګرځوه، په هغه باندې عمل وکړه، نو به تقاضا د علم پوره سوي وي. ځکه زموږ علما د معانیو تاسو ته معلومه ده چې که یو عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي، هو والجاهل سواء، دی او جاهل سره برابر. نو چې هر څومره تا دا د علم په کار کې څونه کلونه تیر کړي دي او علم دې حاصل کړی ده، په دغه علم چې څومره دې حاصل کړی ده په دې باندې عمل وکړه، دې ته د عمل جامه ور واغونده، بیا به ستا سنګینوالی د الله په نزد دغسې مثبت پاتې وي. که چیرې علم ته د عمل جامه ور وانغوستل سي، بیا به دغه عالم ډیر سپک وي. د الله په نزد چې څوک سپک سو، بیا درنښت نسي پیدا کولی، ځکه ټولې همکارۍ د الله له جانبه چې له مخلوق سره نه هیڅ حیثیت انسان نه لري. او نه اویایم ما داسې مختلف دغه وصیتونه رااخیستي دي، مرتب نه دي. نه اویایم وصیت د حضرت امام صاحب و خپل مشر شاگرد حضرت امام یوسف صاحب ته دا و: ولا تکن طماعا ولا کذابا. ګوره تمه کوونکی مه کېږه، تمه به نه کوې، د تمې نقصانونه څو دي او له هغه څخه بیا کوم څه مشکلات را پیښیږي. طماع به نه جوړېږي، تمه به نه کوې. که دې تمه نه وکړه، د الله د پیغمبر روایت ته، حدیث ته، د حدیث یوه جمله دا ده: وزهد فیما عند الناس یحبک الناس. ګوره د خلق به له تا سره محبت کوي. که دې د خلکو پیسو او جایداد و مال و جیب ته تمه وه، بیا به د خلکو په نظر کې محبوب نه یې. که غواړې چې په هر کلي او په هر دیار، په هر ولسوالي او په هر ولایت کې محبوب د خلکو جوړ سم، او د الله د پیغمبر جمله ده:
بیا د خلکو پیسو ته تمه مه کوه، خلک به له تا سره محبت کوي، دا بې ګټه وي. د خلکو محبت چې تا را جلب کوي په نه تمه سره، بیا به د دنیا او د آخرت ټولې اسانتیاوې تا ته موجودې. ځکه څوک چې له یو چا سره محبت لري، بیا نو چې هره پیرزوینه یې پر هغه لري.